دا مینه محبت دی ته وایي که نه چې ته ما له ویډیو ریپوسټ کوه یا ما سره ویډیو جوړه کړه چې ستا په ذریعه زما آی ډي وایرل شي. مړه دا خو مینه محبت نه دی یار، دا خو هغه مطلب غوندې دی. والله زه ډېر تنګ یم یاره، لکه سوشل میډیا رسۍ د هر څه زه د شهرت دپاره نه کوم چې لکه مطلب ما دې خلک وپېژني. دا خو زما خپل ژوند دی، خپله زندګي مې ده. ما چې دا ما سره یو ریکارډ پروت دی، یو څو ویډیوګانې وایرل شوې، نو د هغې نه دا مطلب خو نه دی چې زه غټ سړی شم، ور سړی ما سره ویډیوګانې جوړوي. والله ما ته ځان ډېر سپک ښکاري یار، قسم نه زه د شهرت وږې نه یم. ولې دا خبره هر سړی د دې لپاره میسج کوي که نه چې یار نمبر راکړه. ښه زه به چا سره خبرې کوم؟ زما یاران یا زما دوستان یې الله هم ښه ساته، ولې که زه به چا سره خبرې کوم؟ زما خپل کارونه نشته، زما خپله زندګي نه ده، زه به چا له ټایم ورکوم؟ والله اړه مې خفه شو. ما سره حقیقي مینه وکړې. والله بله ورځ چارسده کې یو کس را سره میلاو شو، ډېر زبردست انسان و، ځان ته یې داسې را نږدې کړم، لاس یې راله ښکل کړو. ما ته یې امیر په ما ډېر ګران دی. دی ونه کړو چې موبایل یې وخت چې تصویر یې را سره وویستو، یا راته وایي چې نمبر راله راکړه، یا راته دا ونه وایي چې ما له ویډیو ریپوسټ کړه. حقیقي مینه یې را سره وکړه. والله ما له لاس ښکل کړو. نو مطلب مې دا دی که نه اشنا چې ژوند مې اوس ګران شوی دی یار. مطلب اوس مزه نه کوي داسې. زه ته اوس څنګه پوهېږم یار، زما خپل ځان له ژوند کې پرېږدی. مطلب که تاسو ما چېرته ووینئ که نه ځان نه باندې ناغرضه کې چې لکه بس دا پټک بازار کې په موبایل وباسي، والله زما له خپو نه ځمکه وتښتي. خلک وایي لایف راځه او دا راځه، زه دې قصو والا نه یم. زما به د خپلې زندګي نه دا ما وایي چې ما سره یو ریکارډ پروت دی، زه ځکه داسې ویډیوګانې جوړوم، نور زما هېڅ مطلب نه دی. خو بل ډېر جینکې څومره چې د سوشل میډیا دي که نه، دا ټولې زما خویندې دي. او بله مین خبره چې ما ته د هر څوک میسیجونه نه کوي، ځکه چې زما په ژوند کې یو داسې کس شته دی چې هغه زما د زندګۍ سوچ کوي، زما د کامیابۍ سوچ کوي، زما د بنین سوچ کوي، د بوټانو سوچ کوي. بس زه هغې سره خو خوشحاله یم الحمدلله. نو ما ته ډېر خلک میسیجونه هم نه کوي. دا ټولې زما خویندې دي، دین په دنیا دا زما خویندې دي، قسم دی. ما سره د دې لپاره تعلق مه ساتئ، نه زما نه د دې لپاره نمبر یالې چې یاره فلانکي ځای ته راشه او موږ له اډورټایزمنټ به ته وایي که څه یې وته هغه راله وکړه. زه دې قصو والا نه یم. والله زه چې بهر وځم زه شرمېږم، زه دا دونه بولډنس ما کې نشته. دا خو کیمره څه ځان نه یوازې ناست یم، نو اوس دا خبرې مبرې کوم، بهر ما نه څه وځي. روزانه مو میسیجونه راخوشي، موږ له راشه اډورټایزمنټ وکړه، هوټل له راله ویډیو وکړه، روټۍ به د باندې وکړو، ته به ما سره روټۍ وکړه. زه چې په کور کې څنګه روټۍ خورم، والله که دا په خو هوټلو کې میلاوېږي. نو مطلب مې دا دی خفه نه شې څه هوټل له ویډیو وکړه، دا قسمه دې کې زه نه یم یار، زه ته اوس څنګه پوهېږم یار. بس ما ته څه مه وایه، زه نه چاله ځم او نه دې څوک راځي. خیر راځئ، موسټ ویلکم. اوس په دې خفه نه شئ. خو زه تاسو پوهېول غواړم، خو څنګه هم پوهېږم، ما له د خبرو چل هم اوس نه راځي. مطلب مې دا دی که نه چې لکه زه دا ویلوګ جوړم او دا چا له اډورټایزمنټ وکړم، بابا پکې راولم چولو والا، دا زه د خپل زړه نه کوم. خو چې اوس د هوټلو نه ما ته میسیج وکړي چې راشم زموږ ورباندې روټۍ هم وکړو، موږ له ویډیو جوړه کړو، نو زه دې قصو والا نه یم. قسم په خدای که زه دې قصو والا یم او نه ما ته د دې لپاره وایې، پلیز مینت درته کوم. خو بس ما دې خپلې زندګۍ ته پرېږدی. بس زه چې دا هر څه کوم، بس دا زما خپله زندګي، زه خپل ژوند کې ښه خوشحاله یم. نه مې د چا نه تمه شته، نه د چا نه امید لرم. او بس ما مه تنګوئ، مطلب ما مه مجبوروئ چې زه دا سوشل میډیا پرېږدم یا داسې مطلب زړه ترې راله مه مړوئ. والله ډېر سور کې لګیا یم، یو ښکلی ژوند مې رانیولی دی، د مسافر مو خوښېږي. نو ما مه تنګوئ چې لکه مطلب زه دا سره ته ووایم یاره، زه د نورو ټیک ټاکرانو غوندې نه یم چې هر ځای کې نیغ نیغ کېږي او په هوټلو کې ګرځي او تصویرانو. زه والله دې قصو کې قسم مې په خدای ووایي که زه دې قصو کې ما له دا مزه نه راکوي. بس زه ځان له بس ځان چې ما چېرته ووینې په ما باندې ځان شګه کوي، بس زه په دې خوشحالېږم. پټک بازار کې به ته موبایل ونیسي، قسم دې د خپو نه مې ځمکه وتښتي. یاره مړه خفه نه شې، والله اړه خبره مې ته وکړي. بس ما ځان له پرېږده، ما ځان له ژوند خوښ دی. بس والسلام، الله مو ښه